درد کمی پولی د زړه کوي حال چاته نه وایم درد کمی پولی د زړه کوي حال چاته نه وایم چپ یم ځکه وایم د زړه راز مې رهنما نه شي ډېرو ګرانو ملګرو یو ملګری سره ناسته نور ملګري هم دي راسره خو له چا نه چې موږ خپرونه ریکارډ کوو عدنان پرهر صاحب نوجوان شاعر ده ښکلی لیک کوي له کرک سره تعلق لري ځي له کرک سره نو راځئ چې له ده سره خپلې خبرې وکړو اول خو درته عدنان پرهر صاحب په خپل پروګرام کې هرکلی وایم مننه جی چې تاسو دومره لاند تنګ وخت کې موږ ته ټیم راکړی دی نو زړه د کومې نه تاسو مننه کوو ډېره زیاته مننه تعلیم د څومره کړی دی موږ ملګرو ته که دا ورښویلی شي تعلیم خو مو امید صاحب اف سی کړی ده اف سی دی جی جی مخته مو تعلیم جاري ساتئ که نه انشاءالله اراده مو ورته شته دی چې مخته به تعلیم جاري ساتو له ادب سره مو څومره مینه ده له ادب سره خو بس داسې څه مثال نه لري چې مو ادب سره څومره مینه ده ټیک شو ډېر دا سوال جواب ده بالکل د موږ ملګرو ته خپل کلام پیش کړي موږ به خوانجنې واخلو هغه به خوانجنې واخلي غزل نه مخکې به دوه شعرونه درته وایم چې سرجي چې لکه ستره لار پتلو سره قدم خوري لکه ستره لار پتلو سره قدم خوري ما په داسې رقم ستا د مینې غم خوري او دې سړي باندې مې ټکه اعتبار نشته دې سړي باندې مې ټکه اعتبار نشته دا سړی هرې خبرې کې قسم خوري غزل مطلب دی چې زه که هر ماښام ساقي سره پیالې ته ناست یم زه که هر ماښام ساقي سره پیالې ته ناست یم خدا به هم منې چې هره ریز توبې ته ناست یم او زما ژوندون زما د مینې مطابق کمیږي زما ژوندون زما د مینې مطابق کمیږي دا په ما څه شوي دي کومې اندازې ته ناست یم او شعر دی چې ما که هر څه کړي زه غواړم چې قوم بیدار شي ما که هر څه کړي زه غواړم چې قوم بیدار شي زه هغه څوک نه یم چې چا غوندې نامې ته ناست یم مننه جي ما که هر څه کړي زه غواړم چې قوم بیدار شي زه هغه څوک نه یم چې چا غوندې نامې ته ناست یم او زه بېلتانه یم بدرنګ کړی که په دې کې عیب ده زه بېلتانه یم بدرنګ کړی که په دې کې عیب ده بلا ساعت نه ښه په سوچ کې آینې ته ناست یم او قاتل مې وایي چې تا قتل کم جنت ته ځمه قاتل مې وایي چې تا قتل کم جنت ته ځمه قاتل مې وایي چې تا یارې کنارې ته ناست یم او څه محبت خدای چې ستا نامه مې زړه نه وځي څه محبت خدای چې ستا نامه مې زړه نه وځي زه غلی شوی یم قرار خپلې سینې ته ناست یم او مقطع دی چې پرهره چا چې په ما ټول عمر ظلمونه کړي پرهره چا چې په ما ټول عمر ظلمونه کړي لیونی شوی یم د هغه چا اسرې ته ناست یم تاج صاحب مغروره سر نه مې حالاتو سر ټیټي ونه شه مغروره سر نه مې حالاتو سر ټیټي ونه شه ځکه مو امن او قرار کې زندګي ونه شه په خپله لاړې زه دې ګیر کم په الزام د مینې په خپله لاړې زه دې ګیر کم په الزام د مینې د ستا له یاده مې په ژوند کې رهایي ونه شوه مننه جي څنګه ګزار د بېلتانه و چې وخوړلم څنګه ګزار د بېلتانه و چې وخوړلم چې زما هیڅ قسم علاج او دوایي ونه شوه او مسلماني که په 50 تنو وي نه یې منم مسلماني که په 50 تنو وي نه یې منم چې موږ نه بل په حق کې څه مسلماني ونه شوه او مننه جي مسلماني که په 50 تنو وي نه یې منم چې موږ نه بل په حق کې څه مسلماني ونه شوه زما د کام د پیغلې زلفې هر چا یادې کې خو زما د کام د پیغلې زلفې هر چا یادې کې خو په مجبورۍ باندې چرته شاعري ونه شوه مننه جي زما د کام د پیغلې زلفې هر چا یادې کې خو په مجبورۍ باندې چرته شاعري ونه شوه او څه بې یارانو بې لوګي خو بس تیر مو کړو مقطع دی جي څه بې یارانو بې لوګي وو خو بس تیر مو کړو پرهره نن خو څه مازه د مخامې ونه شه ملګرو دا عدنان پرهر صاحب چې ډېر انتهایي کښلي په زړه پورې کلامونه یې تاسو ته پیش کړه موږ خوندونه دې نه پورته کړل او امید کوو چې تاسو به خوندونه اخیستی وي خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت سر ته رسېږي په نورو پروګرامو چې به سړی وجې ته کېږو بیا نو موږ ټولو ملګرو ته راکړه اجازت د لوی الله په امان